السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محصلینو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. د درس موضوع مو ده د مرکزي کتلې حرکت. دا چې موږ په قایم مختصاتو کې په مختلفو موقعیتونو کې ذرې ولرو، یعنی کتلې ولرو، کولی شو چې د هغوی مرکزي کتله یا د سنټر اف ماس په لاس راوړو. اوس کله چې دغه ذرات په یو لوري باندې حرکت وکړي یا په مختلفو لورو باندې حرکت وکړي، نو د مرکزي کتلې حرکت او سرعت په څه ډول باندې دی، یا مثلا د هغوی حرکت پر مرکزي کتلې باندې هم تاثیر لري که نه لري. طبعا کله چې کتلې یا ذرې چې د هغوی څخه مرکزي کتله په لاس راځي، نو د هغوی حرکت به د مرکزي کتلې پر حرکت باندې هم تاثیر ولري، یعنی د هغوی د حرکت په نتیجه کې به په مرکزي کتلې باندې هم تاثیرات منځته راځي او همدارنګه حرکت باندې به راځي. اوس راځو که چیرې موږ او تاسو یو مرکزي کتله ولرو او همدارنګه د قایم مختصات په سیسټم کې او همدارنګه دا د مختلفو ذرو څخه ترکیب شوی وي. اوس د ایکس پر محور باندې چې موږ او تاسو هغه سنټر اف ماس پیدا کوو، نو ایکس سی ام یا سنټر اف ماس د ایکس پر محور باندې دا مساوي کیږي په ام یو ایکس یو مثبت ام دوه ایکس دوه تر مثبت نقطه 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 تر مثبت ام ان ایکس ان پورې تقسیم پر ام یو مثبت ام دوه مثبت نقطه 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 تر مثبت ام ان پورې. په دې اساس باندې د ایکس په محور باندې مرکزي د سنټر اف ماس په لاس راوړو او همدارنګه د وای پر محور باندې یا وای سی ام دا هم په دې ډول باندې چې ام یو وای یو مثبت ام دوه وای دوه مثبت نقطه 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 تر مثبت ام ان وای ان پورې تقسیم پر ام یو مثبت ام دوه مثبت نقطه 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 تر مثبت ام ان پورې. په دې ډول باندې موږ او تاسو د ایکس او وای پر محورونو باندې د مرکزي کتلې سنټر په لاس راوړلی شو یا هغه نقطه په لاس راوړلی شو. اوس نو کله چې موږ ایکس سیم او همدارنګه وای سیم دا حرکت وکړي، نو مرکزي کتله هم ورسره حرکت کوي او په سرعت باندې راځي. موږ تاسو داسې لرو چې ډي ایکس یو تقسیم پر ډي ټي دا مساوي کیږي په وی ایکس یو سره، یعنی که چیرې سنټر د ایکس پر محور باندې یا هغه کتلې چې د ایکس پر محور باندې موقعیت لري یا د کتلو هغه فاصله چې د ایکس پر محور باندې ده هغه په حرکت باندې راسي د ډي ټي په وخت کې تغیر وکړي، نو دلته یو سرعت منځته راځي چې د ایکس پر محور باندې به دغه سرعت مثلا د دغه ذراتو موږ ته په لاس راکړي. اوس نو د دې ذراتو موږ چې کوم مرکز یا سنټر په لاس راوړي دي، نو طبعا هغه هم حرکت باندې راځي او یو سرعت د ځان لپاره خپلوي چې دغه سرعت یې د ایکس پر محور باندې د ایکس په فاصلو پورې او د وای پر محور باندې د وای په فاصلو پورې اړه یا ارتباط لري. نو وی سی ام دا به ولیکو وی ایکس سی ام یا د وی سرعت د ایکس پر محور باندې دا مساوي کیږي په ام یو وی ایکس یو مثبت ام دوه وی ایکس دوه تر مثبت نقطه 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 تر مثبت ام ان وی ایکس ان پورې تقسیم پر ام یو مثبت ام دوه مثبت نقطه 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 تر مثبت ام ان پورې. په دې ډول باندې کولی شو چې د
د x پر محور باندې سرعت په لاس راوړو. په دغه ډول باندې dy یو تقسیم پر dt دا مساوي کېږي په vy یو سره. یعنې د y پر محور چې کومې کتلې دي که هغه په حرکت باندې راسي فاصلې تغیر وکړي نو د سنټر اف ماس یا مرکزي کتله به هم په سرعت باندې راسي یا په حرکت باندې به راسي. نو vy cm دا مساوي کېږي په د دغه پورتنۍ معادلې په ډول باندې m یو vy یو مثبت m دوه vy دوه تر مثبت نقطه نقطه تر مثبت mn vyn پورې تقسیم پر m یو مثبت m دوه مثبت نقطه نقطه تر مثبت mn پورې په دې ډول باندې لیکلی شو. له بله طرفه دغه پورتنۍ رابطې د وکتوري شکل یې هم لیکلی شو. په وکتوري شکل کې چې ولیکو نو نتیجه په لاس راځي چې vx cm دا مساوي کېږي په m یو vx یو مثبت m دوه vx دوه د وکتور په شکل باندې مثبت نقطه نقطه تقسیم پر m یو مثبت m دوه مثبت نقطه نقطه په دې ډول باندې هم لیکلی شو. او همدارنګه د y پر محور باندې هم په وکتوري شکل باندې لیکلی شو vy cm دا مساوي کېږي په m یو vy یو مثبت m دوه vy دوه مثبت نقطه نقطه تر m یو مثبت m دوه مثبت نقطه 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 تر دې ډول. له بله طرفه موږ او تاسو لرو چې m ضرب د v یعنې m ضرب د v دا مساوي په p سره کېږي په مومنټوم سره. نو کولی شو چې دغه په دې شکل باندې ولیکو یعنې vx cm دا مساوي کو په p تقسیم پر د کتلو مجموعه کولی شو چې په غټ m سره وښیو پر m باندې چې البته px د x پر محور باندې او همدارنګه vy cm دا مساوي کېږي په py تقسیم پر m باندې. په دې ډول باندې هم کولی شو چې دغه د x پر محور او همدارنګه د y پر محور باندې سرعتونه په لاس راوړو. کولی شو چې عمومي سرعت په مجموع کې د سنټر اف ماس د x او همدارنګه د y د مرکبو په اساس باندې په لاس راوړو. دا چې د x او y مرکبو ترمنځ زاویه 90 درجې ده عموما. نو همدارنګه کولی شو د وکتورونو د محصلې قوې د فورمول په اساس باندې چې v مربع مساوي کېږي په vx مربع مثبت vy مربع تر جذر لاندې د دې فورمول په مرسته باندې په لاس راوړو ځکه چې د دوی ترمنځ زاویه 90 درجې ده او کوساین 90 درجې مساوي په صفر سره دی نو د فورمول دا خوا صفر کېږي. ګرانو محصلینو له توجه څخه مننه. الله جل جلاله مو سپارم.